أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ښایستو خویندو موږ تاسې تېره هفته هم دغه درس ووایه، مګر هغه په ریکارډینګ یې صحیح نه و راغلی. نو انشاءالله تعالی موږ تاسې بیا دغه درس وایو. په دې کې موږ تاسې د لمانځه مکروهات وایي چې څه شي موږ تاسې لمونځ را مکروه کوي. ستاسې په یاد وي تېره هفته موږ تاسې وویله چې څه شي لمونځ فاسد کوي. د فاسد او د مکروه ترمنځ باید فرق وي. فاسد هغه دی که زموږ لمونځ فاسد سي، موږ باید سلام وګرځو، بیرته لمونځ دوباره وکړو، د سر وکړو. او دغه مکروهات تاسې پام ورته وکړئ چې موږ تاسې څه شي ته ضرورت لرو چې موږ د هغه څخه ځان راوګرځوو. زه ژر درته وایم انشاءالله تعالی په دې خاطر باندې چې دا تېره هفته موږ تاسې دا درس ویلی دی. اول پر سر باندې داسې پوړنې اچول چې هغه دواړه پلونه یې پر اوږو راځلیږي، دا لمونځ مکروه کوي. کمیس یا کرتۍ په داسې توګه پر ځان باندې اچول چې دواړه لستوڼي یې ځړیږي، یعنې په لاسو اغوستل سي. یو به دا چې ضرورت موږ تاسې ویله چې دا استثنا دی چې انسان یو ضرورت ولري. مثال یو څوک دی لاس یې خوږیږي یا لاس یې درد کوي، دا کمیس په ځان نسي اغوستی یا د کرتۍ په ځان نسي اغوستلی، هغه لستوڼي راوځړوي، دا د ضرورت شی دی. او بې له ضرورت څخه چې چا کرتۍ و مثال کمیس پر اوږو باندې اچولی یې، لستوڼی لاندې راځړیږي، دغه لمونځ مکروه کوي. ښه، جامې ځان ته راټولول او له دوړو څخه ساتل. که موږ تاسې پر یو ځای وي چې زما دا کالي به خیرن سي، یو کالي راټولوو، بیا موږ تاسې سجدې ته ځو یا موږ تاسې رکوع ته ځو، کالي پر ځان راټولوو یا کالي ټکوو د دوړو څخه، یا د دوړو څخه ځان ساتو د لمانځه په وخت کې، دا شی لمونځ مکروه کوي. د سجدې ځای ته چې ولاړ سي بې له ضرورت څخه چې ضرورت نه وي، او دا ځای څخه خاوره ایسته کول، ډبرې ایسته کول، په لاس باندې پاکول، بیا وروسته سجده کول، یا د یو شي لرې کول د سجدې د ځای څخه. معلومداره موږ تاسې چې سجده کوو لمانځه ته درېږو، پر پاک ځای باندې درېږو. مطلب دا دی یو وخت داسې راځي چې مثال زموږ سره مسله هم نه وي یا جای نماز هم نه وي، او موږ تاسې یو ځای باندې ودرېږو، پر خاورو باندې سجده وکړو، دغه خاورې دا ډبرې دا شان دا باید در مخه موږ پاک کړو چې در مخه در دې چې نیت وکړو. دغه شان د سجدې په وخت کې موږ تاسې باید پاک نه کړو چې دا مو لمونځ را مکروه کوي. له داسې جامې سره لمونځ کول چې په اسلامي ټولنه کې خلک نه خوښوي. مطلب دا دی چې نارینه خو خپله موږ تاسې وویله چې هغه خپل موږ تاسې ویل ستر چې څوک کوي د نارینه هغې د نامه څخه در زنګانه پورې دی، او یا دغسې د ښځو دغسې کالي تنګ کالي وي، او یا غټې غاړې وي یا لنډ لستوڼي وي، پوړنی داسې لاس یې معلوم سي، یعنې چې په اسلامي جامعه کې څوک نه خوښوي. یا په پجامه کې لمونځ کول یا د اشپزۍ په کالو کې لمونځ کول چې بویان یې ځي، په دغه رقم زموږ تاسې لمونځونه مکروه کېږي. لمونځ باید په پاکو کالو باندې وسي. دا موږ تاسې وویله په واجباتو کې چې لمونځ دپاره باید چې موږ تاسې درېږو، لمونځ مو باید د کالي مو هم پاک وي، او دا ځای چې موږ پر درېږو دا هم باید پاک وي. په درانه اودس باندې دلته کښل دي د تشو یا ډکو متیازو د ضرورت په حالت کې لمونځ کول. مطلب زموږ تاسې داسې واضح کولی سو چې په ډک اوداسه باندې یا په درانه اوداسه باندې، موږ تاسې ډک نه، موږ تاسې دروند وایو، په دروند اوداسه باندې باید لمونځ ونه سي. که په درانه اوداسه چې یو ور به لمونځ وکړم بیا به تشناب ته ولاړ سم، دغه لمونځ مکروه دی. اودس مات نه دی، مګر په داسې چې د انسان فکر په هغه ځای کې وي چې زه ژر لمونځ وکړم، زه به بیا ولاړ سم تشناب ته، دغه شی لمونځ مکروه کوي. د سړي لپاره چې وریښتان یې په کشک تړلي وي یا غوټه کړي وي، دغه د نارینو دپاره دغه لمونځ مکروه دی. د ګوتو یعنې د ټکانو ایستلو باندې لمونځ مکروه کېږي. د سترګو په کنجو کې کتل یوې خوا او بلې خواته په یو شي پسې، دا لمونځ مکروه کوي. په سجده کې څنګلې پرې ایستل، دا شی موږ تاسې تېره هفته سره تشریح کوي چې څنګلې موږ تاسې چې د لاسو خپړې کښېږدو او خپل مخ د دوو لاسو په خپړو کې ایږدو په منځ کې، نه لاسونه مو پر مځکه کښېښوله،
او موږ تاسې خپل مخ ته د دوه لاسو په منځ کې ایږدو، داسې نه چې مخ مو پر یوه لاس پر بل لاس تکیه وي، یا د سپوره اندازه مثال د یوې ولیشتې په اندازه یا د څلورو ګوتو په اندازه، اکثره وایي چې د اوږو په اندازه باندې باید دا لاسونه کښېښول سي او خپل د سجده پکښې ول. د سجدې په حالت کې باید څنګلې رالوړ وي د ځمکې څخه. که داسې پراته وي چې د لاسو خپړې مو هم پر ځمکه پراته دي، څنګلې مو هم اوږده اوږده لکه د حیواناتو په شکل غځولې وي، دغه لمونځ مکروه کوي. پر دې باندې موږ تاسو تېر هفته کې بحث وکړی. ښه داسې د داسې انسان لوري ته لمونځ کول چې هغه مخامخ درته ناست وي. مثال که موږ تاسې په مسجدو کې لمونځ کوو، که د انسانانو شا وي ناست وي، ګوره په صفو کې ناست وي، د ټولو شا وي، موږ تاسې لمونځ کولی سو. که یو انسان مخامخ یا په کور کې یا په مسجد کې مخامخ درته ناست وي، دغه لمونځ مکروه دی، باید شا یې ګرځولې وي. او په دغسې کالو چې عکسونه که د حیواناتو وي، که د مرغانو وي، که د انسانانو وي، که د هر شي عکسونه وي چې هغه زیروح وي، یعنې د سا خاوندان وي، که دا عکسونه په کالو باندې وي، که دا عکسونه په پوړنې باندې وي، که دا عکسونه پر دیوالو ټکول سوي، که مخامخ ټکول سوي، که شاته ټکول سوي، که یوه اړخ ته وي، که بل اړخ ته وي، دغه لمونځ مکروه کوي. یعنې موږ تاسې باید لمونځ په دغسې ځای کې وکړو چې په هغه باندې ورې عکسونه نه وي، عکس باندې لمونځ مکروه کیږي. ښه دیارلسم، چې په لومړي صف کې ځای وي او یو څوک شاته ناست وي، یوازې ناست وي، او د لیرې د صف څخه ناست وي، دغه لمونځ مکروه کوي چې ځای وي. یو به دا وي چې صف ټوله د اول صف ډک دی، مثال دوهم صف ډک دی، دا دریم نفر به صف، دا اخري نفر به صف شروع کوي. که چیرې نور خلک راله ګډون یې ورسره وکړي خوسېده، او که نه و دی یوازې ولاړ و، دا پروا نه لري چې په صف کې ځای نه وي. او که په صف کې ځای و دی یا ده و شاته درېدله، دغه لمونځ ور مکروه کوي. بل دا دی چې په سر سره یا په لاس په ګوتو ښورولو سره د سلام جواب ورکول، دا هم لمونځ مکروه کوي. په پټو سترګو لمونځ کول بغیر له عذر څخه، که د یو چا سترګې خوږېدلې، سترګې پټې کړې وې، ډاکټر ورته ویلي چې سترګې دې پټې وساته، او یا د خوږ په خاطر یې سترګې نه سوی روڼولی، دا صحیح ده بې له عذر څخه. نو موږ تاسې په پټو سترګو باندې لمونځ نسو کولی، په پټو سترګو باندې لمونځ کول مکروه کیږي. یوازې په تندي یا یوازې په پزه سجده لګول، که څوک یوازې پر تندي باندې، موږ تاسې چې سجده کوو، د تندي د هډوکي او د پزې هډوکي مو دواړه باید پر مځکه وي. که چیرې موږ یوازې پر تندي باندې کښېږدو پر مځکه باندې، یا یوازې پزه کښېږدو، تندی مو بیا لوړ ولاړ وي، نو دا لمونځ مکروه کیږي. او بیا له عذر څخه په لمانځه کې دغه موږ تاسې چارزانو بولو، چارزانو کښېنستل دلته پلتۍ ورته وایي، دا هم لمونځ مکروه کوي. که عذر درلود، یو څوک دی پښې، مثال موږ تاسې پښې دواړه راسته طرف ته راباسو، دا پښې یې نه سوی راایستلی، هغه پروا نه کوي. دلته عذر الله سبحانه وتعالی ویل دی چې لمونځ وکړئ، که په ولاړې کولی سي، که په ناستې کولی سي، که په پروتې کولی سي، که په اشاره کولی سي، لمونځ وکړئ. مګر بې ځایه شند ور داخلول، د ځان د استراحت په خاطر باندې لمونځ کې تغییر راوستل، هغه لمونځ مکروه کوي. دلته وایي بې عذره پلتۍ وهل، یعنې چارزانو کښېنستل، او که انسان تکلیف ولري، پښې دواړې خواو ته نسي ایستلی، یا پر پښو باندې کښېنستی نسي، نارینه وي، نو هغه د هغه لمونځ مکروه دی بې عذره. ښه، بې له اړتیا څخه پر لوړ ځای د امام یا مقتدیانو درېدل. امام په هغه وخت لوړ درېږي چې هغه خطبه ورکوي، نور به امام هم پر مځکه ولاړ وي، او مقتدیان به هم پر مځکه ولاړ وي چې لمونځ ورکوي. او که چیرې یو مقتدي بیا لوړ ودرېږي، د هغه لمونځ مکروه دی چې امام لاندې ولاړ وي او مقتدي لوړ ولاړ وي، نو دغه هم لمونځ مکروه کوي. ښه، رکوع ته د کښته کېدو په حالت کې قرائت پوره کول، دا خو نو موږ تاسې هغه خوندې چې هغه خلک چې په ډېر تلوار سره لمونځ کوي،
او هغه قرائت په خوله کې وي رکوع ته ولاړ سي په دغه رقم باندې لمونځ مکروه کیږي. لمونځ چې موږ تاسو قرائت مکمل خلاص کی بیا موږ تاسو الله اکبر وایو بیا رکوع ته ځو او اورې تسبیحات وایو 3 واره 5 واره 11 واره سبحان ربي العظیم دا وایو او بیا موږ تاسو مثال سمع الله لمن حمده وایو بیا ربنا لك الحمد وایو هغه به ورسته تشریحات ته بیا راسو ان شاء الله تعالی مګر قرائت ختمول په رکوع کې دا لمونځ مکروه کوي. او د لمانځه له سنتو څخه کوم سنت پرېښول اوس نو لمانځه سنتونه خو نو موږ تاسې ویلي وو که ستاسې په یادېږي 14 سنته وه د دغه سنت که یو پاتې سو په لمانځه کې هغه لمونځ مکروه کوي. اوس مثال زه به یو شی درته وایم چې مثال په رکوع کې مثال موږ تاسې 3 واره تسبیحات وایو موږ وایو یا یې زه نه وایم او یا یې یو وارې وایم یو سنت دی 3 واره ویل یې سنت دی دا رقم سنت پرېښول. یا مثال په لمانځه کې درود شریف ویل سنت دی که دا څوک پرېږدي لمونځ مکروه دی. یا موږ تاسې وایو چې سبحانك اللهم ثناء ویل په لمانځه کې سنت ده که موږ دا پرېږدو یو څوک یې پرېږدي دغه لمونځ مکروه دی. د لمانځه سنتونه باید تاسې ټوله وپېژنئ تېرې سوي ویډیوګانې واورئ. او د سجدې په حالت کې دواړه پښې له ځمکې څخه پورته کول دغه به نو هېڅوک فکر نه کوم چې کوي ولې په لمانځه کې چې سجدې ته ځو پښې باید قط وي د قبلې په طرف باندې موږ داسې او دلته او موږ تاسې چې کوو زه فکر کوم چې موږ تاسې سجدې ته ځو دواړې پښې باید د قبلې طرف ته وي بیا نارینه چې کښیني پر خپله پښه یوه پښه باندې کښیني چپه پښه کښیني او راسته پښه دی جګه دروي او په موږ تاسې دواړه پښې راسته طرف ته راباسو. په فرض لمونځو کې د قرآن پاک د ترتیب خلاف قرائت کول مثال دلته مثال ورکړی دی که یو څوک په اول رکعت کې قل ولا ووایي او په دوهم رکعت کې بیا تبت یدا ووایي یعنی د خلاف د ترتیب څخه څوک چې قرائت وکړي په لمانځه کې لمونځ یې مکروه دی. 24 ته راځو په لمانځه کې په سترګو سره د سورتونو یا تسبیحاتو شمیرل وبخښئ دا ګوتې دي ما لکه چې سترګې درته ویل په لمانځه کې په ګوتو سره د سورتونو یا تسبیحاتو شمیرل موږ تاسې دا شمیرلی نسو دغه موږ تاسې سجدې ته ځو یا رکوع ته ځو دا باید موږ تاسې پام ورته وکړو چې زه څو واره وایم کم تر کمه 3 واره 5 واره 7 واره 11 واره هر څونه چې ډېروي هغه مستحب دی د هغه ثواب ډېر دی. او بل سورې په ګوتو باندې حسابل چې زه مثال ما دا د قل ولا مې وویله او دا خو نو 100 مثال قل ولا 100 څوامه سوره راځي 111 112 سوره راځي بیا قل اعوذ برب الفلق راځي بیا قل اعوذ برب الناس راځي او موږ په ګوتو حساب نیولی چې دا سوره مې وویل دا سوره مې وویله په ګوتو باندې حسابل نه دي راغلي لمونځ مکروه کوي. 25 په خوله کې د یو شي اچول چې د قرائت معنی نه وي یعنی په داسې شی یو دا دی چې ضرورت یې هغه خوا دي چې یا مریضان وي دغه په خوله کې د اکسیجن پیپونه وي او یا په غاښونو خوږیږي یو شی یې پکښې ورکړي هغه بله خبره ده ضرورت بله خبره ده مګر داسې د خوراک شی اچول یا یو اضافه شی په خوله کې نیول چې هغه د قرائت کې یعنی دا توري صحیح نه ادا کیږي لمونځ په صحیح ډول نه ویل کیږي دغه شی لمونځ مکروه کوي. دا سبق الحمدلله موږ تاسې تېر هفته هم ویلی وو د دې عکس به زه تاسې در واستوم که تاسې غواړئ چې سکرین شاټ یې کړئ ځان ته کولی شئ چې اوس یې سکرین شاټ کړئ او دا بیا زه انشاءالله تعالی د ویډیو سره هم در استوم. الله سبحانه وتعالی دې اجر عظیم درکړي. د اوس په ګروپ ماشاءالله ډېر آرام دی الحمدلله. پسې راسو دغه ټوله موږ تاسې ویل دي د لمانځه دغه مفسدات مو ویله د لمانځه واجبات مو ویله د لمانځه سنتونه مو ویله دا چې موږ تاسې ویل هر سنت چې موږ تاسې په لمانځه کې پرېږدو هغه مو لمونځ را مکروه کوي. نو پر دغه باندې به موږ تاسې ډېر انشاءالله تعالی موږ تاسې ډېر احتیاط
کوو. بیا موږ تاسې سجده سهو وویله چې سجده سهو پر کومو شیانو باندې لازمیږي. پر سنت باندې سجده سهو نه کیږي او پر موږ تاسې ویل چې لمونځ مکروه کیږي مګر سجده سهو نه پر کیږي. سجده سهو پر واجباتو باندې کیږي. په لمانځه کې چې هر څونه واجبات وي موږ تاسې څخه پاتې سي پر هغه باندې بیا سجده سهو کیږي. او که چیرې موږ تاسې قصدن پرېږدو یا واجبات پرېږدو او یا مثال موږ تاسې فرایض پرېږدو، فرایض ستاسې په یاد وي چې هغه هم ما غوښتي چې دلته رالوډ کړم لکه چې نیمې دې رالوډ کړي چې هغه موږ تاسې لمونځ فاسد کوي باید لمونځ دوباره وکړو. چې که موږ تاسې د لمانځه فرایض قصدن پرېږدو او که موږ تاسې واجبات قصدن پرېږدو باید لمونځ فاسد باید را وګرځو. او که چیرې موږ تاسې سهوان پاتې سي الله سبحانه وتعالی یې د په سهوي په سجده سره پوره کوي. سهوي سجده موږ په تیر ویډیوګانو کې تشریح کړې ده چې څرنګه مې وکړي. سهوي سجده موږ تاسې وایي چې واجب ده خامخا باید وسي او موږ تاسې ویلي دي چې سنت ده باید خامخا وسي، سنت مؤکد ده. نو په دغه سره موږ تاسې لمونځ پوره کیږي. موږ تاسې به راسو تجوید ته ان شاء الله تعالی. د تجوید ان شاء الله تعالی زه یوه ویډیو در جوړوم د ثنا ده، سوره فاتحه یعنی الحمدلله ده، سوره اخلاص به درته وایم. بیا به که موږ تاسې غوښته نورې سورې پسې ووایو بیا تسبیحات به ووایو ان شاء الله تعالی. التحیاتو خو ما تېر هفته درته ویلي او زه نن درته وایم. زه نن غواړم چې درود هم درته وایم ان شاء الله تعالی. تاسې په دغه رقم چې ان شاء الله تعالی ګروپ ارامي دا ویډیو به مو ډېره په ښه ډول سره ریکورډ سي. الله سبحانه وتعالی دې اجر عظیم درکړي. ښه اوس راځو موږ تاسې و التحیات چې دې ته تشهد هم ویل کېږي. التحیات ویل په اوله او دوهمه قاعده خو نو موږ تاسې پېژنو چې د دوه رکعاتو وروسته موږ تاسې کښېنو دا واجب ده. که دغه موږ قصدن پرېږدو لمونځ باید راوګرځوو او که زموږ تاسې څخه سهوان پاتې سي باید د سهوي سجده پر وکړو. اوس راځو دغه ځای ته حمزه د تا سره یو ځای کوو تا بېرته په زور وایي اته اوږده ویې نه دغه لام شمسي دی نه ویل کېږي. اته ح به په زیر د یا سره یو ځای کو یا دلته زور لري. زه بیا ورکړم دلته نه دی راغلی. التحیاتو تا په لنډه وایو تو التحیاتو. لام په زیر د لام د اسم جلاله د لام سره یو ځای کوو. اسم جلاله لام سپک وایو. لله ها په زیر وایو هی لله هی. واو په زور د صاد سره یو ځای کوو. دغه همزه الوصل نه وایو او دغه لام شمسي دی نه وایو. واو په زور د صاد سره یو ځای کوو. وص لام په زور وایو له اوږده ویې نه. دلته واو که شو دوه حرکته مد اصلي د الف پکښې کې دي. وصلواتو وصلواتو تا که شونه تو داسې نه اوږده و. وصلواتو ستاسې ورته پام وي چې صاد د درنو تورو څخه دی. واو په زور د طا سره یو ځای کوو. وطه دلته بیا همزه الوصل نه وایو لام شمسي نه وایو. واو په زور د طا سره وایو طا بیرته په زور د یا سره یو ځای کوو. پر یا باندې نبر کوو د سی په زی پسې وایو په چابکي سره. وطی طا د درنو تورو څخه ده د تی په رقم یې نه وایو. وطی با په زور د الف با زور لري الف مده دي دوه حرکته کشي و با تو تا په یوه پیش وایو کشي وینه. وطیباتو دلته همزه زور لري سین باندې شد دی لام شمسي دی نه ویل کېږي. دغه همزه الوصل دی. همزه الوصل د سین سره یو ځای کوو. سین بیرته په زور وایي. اس دا په شد باندې دا دوه توري چابک ادا کوو. لام زور دی الف مده دی لامو اسلامو. عین په زور وایي دغه عین کوشش کوو چې د همزه پر رقم یې ونه وایي. عین لام زور لري یا ساکنه ده دلته یا لین ده. دغه مدلین چې جوړو په نرمي سره یې جوړو. علی که په زور وایي که علیکه. همزه په زور د یا سره یو ځای کوو یا ژر په پیش وایي. دغه نبر دی دا دلته اوږدېدل نشته.
ایو. ها په زور د نون سره یو ځای کوو، نون د شمسي تورو څخه دی، همزه الوصل نه وایو، دغه الف مده نه وایو، همزه الوصل نه وایو، او دغه لام شمسي نه وایو. ها په زور د نون سره یو ځای کوي، نون بیرته په زور وایست، ایو هن. ها چې په زور د نون سره یو ځای کوو غوڼه لري، بیرته چې دا په زور یې وایو دا غوڼه نه لري. څنګه وایو؟ ایو هن. با په زیر د یا سره یو ځای کوو، یا چابکه په پیش فوټ سره وایو، اوږده او کشیده نه ورکوو. څنګه وایو؟ ایوه النبیو، بیو، بیو، بیو. داسې نه بیو، دا غلطیږي. دلته پر یاو د نبر توری دی چې شد باندې دی، ادغام نه دی، دلته نبر دی. ایوه النبیو. واو په زور وایو و. را په زور د ح سره یو ځای کوو، پر ح باندې خمس کوو، و رح، و رح. رام درنه ده په زور لري، ح باندې همس دی، و رح. میم په زور وایو م. تا په پیش د اسم جلاله د لام سره یو ځای کوو، لام دروند وایو. دلته بیا دغه همزه الوصل نه ویل کیږي، دا لام شمسي نه ویل کیږي. نو څنګه وایي؟ ورحمة الله، تل الله. لام چې کشوي دروند کش کی، لام دروند ویل کیږي. در مخه که زور پیش رالی لام دروند ویل کیږي. ورحمة الله د حابه نه کشوي، ورحمة الله. واو په زور وایو و، با په زور وایو ب، را په زور وایو ر. کاف په کشو دوه حرکته، کاف باندې زور دی، الف مده دی. و برکاته دلته درېږو. تا په پیش د ها سره جنګ وو، دغه ها موږ تاسې په دا پیش باندې نه وایو، دا دې ته ورغندۍ ورکوو د وقف په خاطر باندې، یعنی دلته موږ تاسې درېږو. څنګه وایو؟ و برکاته. د ها د همس اواز به جوړ کړي. ها چې ساکنه وي همس توری دی، همس کیږي. و برکاته. همزه په زور د سین سره یو ځای کوو، دغه لام چې دی دا لام شمسي لام دی، دا نه ویل کیږي. اس بیرته به سین ژر په زور پسې وایست، دا مو دلته تشریح کوي. السلامو، دا مو دلته تشریح کړی دی. همزه په زور د سین سره وایو، سین ژر په زور پسې وایو. همزه په زور د سین سره یو ځای کوو، سین بیرته په زور باندې وایو. اس لام باندې زور دی، الف مده دی، لا میم په پیش وایو مو. السلامو. عین په زور وایو، د همزه پر کمینه نه وایو. لینا لام باندې زور دی، یا مده ده لی، نون په زور دی، الف مده دی، نا. لینا. السلامو علینا. لی لام مدلین دی، کشویه نه په نرمي سره وایو. السلامو علینا. دا څو واره چې زه تکراروم زما مطلب عین دی، چې دا به علینا به نه وایست، علینا. په ستوني کې د عین اواز او د همزه اواز سره جلا کوو. نون باندې زور دی، الف مده دی، دوه حرکت کشوو. السلام مو داس مو به نه کوي، دا به هم نه سره یو ځای کوو. السلام علینا. واو په زور وایو و، عین په زور وایو ع. لام دوه حرکت کشو، مد اصلي د الف دی، دغه الف مقصوره دی، دغه د لام کشوي دوه حرکت. لا و لا و لا. عین په زیر وایو عی. با باندې زور دی، الف مده دی، دوه حرکت کشو، با عی با. دال په زیر د اسم جلاله د لام سره یو ځای کوو، اسم جلاله لام په سپک وایو یا باریک یا وایو، هر رقم چې تاسو وایاست، کې سپک وایاست، کې باریک وایاست، کې په موږ اکثره وخت وایي چې په خلاص خوله وایي، مطلب دا دی چې په درنو تورو موږ تاسو خوله سره راټولوو. څنګه وایو؟ عباد الله. لا لاندې شنو ته کش کې لام سپک ویل کېږي. عباد الله لام کش کې دوه حرکته. ها په زیر دغه د اسم جلاله، ها په زیر د صاد سره یو ځای کوو، صاد د درنو تورو څخه دی. حصا، حصا. همزه الوصل نه وایو،
لام شمسي نه وایو. لام په زیر وایو لی. بیا یې وایو عباد الله الصالح. زیر دی یا مده ده، دوه حرکته حرکت شو حی نه. اوس نو دلته موږ تاسو عمومي داسې ذکرې چې دلته درېږو، نو یې څنګه وایو عباد الله الصالحین. صا په دقه خوله باندې کش کې صالحین، د نون مخرج ټینګ کې حرکش کې 4 حرکته. همزه په زور د شین سره یو ځای کو، شین د هم ستوري دی، هم سپکو اش اش. د خلیت هم باید هوا جاری وي. اش ها په زور وایو، ه د ها نه کوشش وکړئ چې په ها یې ونست. اش ه دو دال په یو حرکت باندې وایي. همزه په زور د نون سره یو ځای کوو، او دلته که تاسو وګورئ لام په پسې دی، نون ساکن دی، لام په پسې دی، نو دلته دغه نون په دغه لام کې مدغم شوی دی، دغه نون نه وایو، همزه راسن د لام سره یو ځای کوو. الله که ستاسو ورته پام دی د نون اواز نشته پکښې کې الله. اوس نو لام باندې زور دی، الف مده دی، او دا بل توري په همزه شروع شوی دی. دلته مد منفصل جوړیږي، دغه علامه چې وکړي موږ تاسو به دغه کوچنی مد وایي، دا باید 4 حرکته موږ تاسو کش کړو. نو څنګه وایي اشهدو الله اله. همزه په یو زیر وایي ای. لام باندې تیر زور دی، الف مده دی پکښې کې، یعنی لام باندې په تیر زور باندې د مد اصلي د الف پکښې کې دی، 2 حرکتې کشي وو. لا ای لا ه ها په یو حرکت باندې وایو. همزه په زیر د لام سره یو ځای کوو، لام په زور د اسم جلاله د لام سره یو ځای کوو، اسم جلاله لام په ډکه خوله باندې وایو او 2 حرکتې کشي وو. ها په یو پیش باندې وایو. څنګه وایو الا الله الا الله. دا اسم جلال لام چې تاسو کې شوی باید په ډکه خوله باندې کش کړئ، په دې خاطر باندې چې موږ زور ورسره جنګوو. واو په زور وایو و. همزه په زور د شین سره یو ځای کوو، پر شین باندې همز کوو. و اش و اش. ها په زور وایو ه. دال په پیش باندې وایو، اوږده وی نه. و اشهدو و اشهدو. همزه په زور وایو. نون باندې شد دی، دلته د نون غونه ده. څنګه وایو ان، چې د همزه د نون سره جنګوو، دلته غونه ده. نون چې بیرته په زور وایو غونه نه لري. څنګه وایو ان نه ان نه. و اشهدو ان نه. میم په پیش وایو مو. ح په زور د میم سره یو ځای کوو، میم بیرته په زور وایو. محم د حاج په میم سره یو ځای کوو یا جنګو، دلته غونه ده. بیرته چې میم په زور وایو غونه نه لري. محمد محمدن. دال په 2 زورو وایو، نون اظهار کوو، په دې خاطر باندې چې عین د ستوني د تورو څخه دی. بیا وایو محمدن عب عب. عین په زور د با سره یو ځای کوو، با باندې قلقله کوو. عب. دال په یو پیش باندې وایو دو. ها که شو 2 حرکته هو، دغه مدې سله صغرا ده. عب دو هو. واو په زور وایو و. را درنه وایو ر. سین پیش لري، واو ساکن دی، نو دلته مدې اصلي د واو جوړیږي. څنګه وایو و رسوله و رسوله. او که موږ تاسې درېږو و رسوله له. بیا که شوونه پر ها ساکنه کوو، هم سکون کوو. الحمدلله. دلته ما یې تاسو ته معنا کړلې ده التحیات لله والصلوات. ټول قولي عبادتونه، ټول قولي یعنی چې په ژبه ویل کېږي، په ژبه ویل کېږي، دا دلته ما ورته کښلي دي عبادتونه، او دلته لله د الله سبحانه وتعالی دپاره دي.
لواتو او ټول بدني عبادتونه لکه المونځ چې موږ تاسې کوو، حج کوو، دا موږ تاسې بدني هر عبادت کوو، هغه ټوله د چا دپاره دي؟ د الله سبحانه وتعالی دپاره دي. والطیبات او ټول عبادتونه، مالي عبادتونه، که خیراتونه کوو، که صدقې وکړو، که زکاتونه وکړو، که د چا سره د نیکۍ دپاره یو کومک کوو، دغه د مالي کومک کوو، که په دغه ټول چې په مال کې راځي دا والطیبات دا حسنات او دا ټول مالي عبادتونه چې دي دا د چا دپاره دي؟ د الله سبحانه وتعالی دپاره دي. درې عبادات موږ یاد کړه، قولي، بدني او مالي. دا ټول د چا دپاره دي؟ د الله سبحانه وتعالی دپاره دي. السلام علیک، معلیک، من بجلاکی، عین بجلاکی. سلام دی وی پر تا باندې ای نبی صلی الله علیه وسلم. السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته. سلام دی وی پر تا باندې ای نبی صلی الله علیه وسلم او رحمت د الله تعالی او برکتونه د الله سبحانه وتعالی دی پر تا باندې وي. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. او سلام دی وی پر موږ باندې او پر بندگانو نیکو، یعنی پر نیکو او صالحو خلکو باندې دي د الله سبحانه وتعالی بندگانو باندې دي رحمتونه او برکتونه وي. السلام علینا او سلام دی وی پر موږ باندې وعلى عباد الله الصالحین او پر هغو خلکو باندې چې نیکان او صالحان دي، او د الله سبحانه وتعالی هغه بندگان چې نیکان او صالحان دي. داسې به درته وایم. اشهد ان لا اله، زه شاهدي ورکوم، دغه همزه چې راځي دا د زمانه ورکوي، زه شاهدي ورکوم چې نسته د عبادت وړ الا بیله الله سبحانه وتعالی څخه. واشهد او زه شاهدي ورکوم ان چې بېشکه محمد صلی الله علیه وسلم عبده بنده دی د هغه څوک الله سبحانه وتعالی، ورسوله او رسول د هغه څخه دغه ضمیر الله سبحانه وتعالی دی او د الله سبحانه وتعالی رسول دی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین. زه ریکورډینګ بندوم ان شاء الله.